أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي د روغتیا او سلامتیا په هیله یم. ګورئ د آیاتونو د شروع څخه د موږ د څو آیاتونه پرله پسې څو درس وویله. د ازواج مطهراتو په اړه باندې هغه اختصاصي احکام راغلي وه، همداسې د دوی هغه د حجاب په اړه باندې راغلي وه، او خصوصي د الله د رسول په اړه باندې ځینې احکام او ځینې هغه تنبیهات راغلي وه د مؤمنانو لپاره. په راتلونکي آیتونو کې به انشاءالله ځینې هغه آداب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته د داخلېدلو لپاره الله عز وجل خصوصي بیان کړي دي، چونچې هغه احکام و نور مؤمنانو په اړه باندې هم پرله پسې په سورة نور کې هم واضح سوي وو او دلې هم واضح سوي وو. دلته بیا ذکر کوي د دې د اهمیت له کبله څخه. نو هغه ادب موږ وایو، مخکې مو خو هغه نور موضوعات ټوله ذکر کړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ازواج مطهراتو مربوط هغه اختصاصي کوم آیاتونه چې راغلي وه. الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې تاسې ایمان راوړي دي، ای مؤمنانو، لا تدخلوا مو داخلیږئ بیوت النبی د الله د رسول و کور ته یا د الله د رسول و کورو ته الا ان یؤذن الیکم، مګر تر هغه وخته پورې چې تاسو ته اجازه درکول شوي لکم تاسو ته، یعنی بې له اجازې څخه د الله و رسول و کور ته مه داخلیږئ. دغه د اذن خبره د استئذان خبره کوم چې پرله پسې ډول سره موږ مخکې هم یادونه کړې وه، هغه دلته بیا یادونه د دوی د اهمیت له کبله څخه سوې ده، او دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور د نور کورونو سره فرق لري، او دلته اختصاصي الله عز وجل د ده د کور په اړه فرمایي چې وایي د ده کور ته بې له اجازې څخه مه داخلیږئ. نو دا اصل کې موضوع داسې وه چې انس رضی الله تعالی عنه هم د دې روایت کړی دی. وایي د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نکاح وشوله، نو دغه په پښتو اصطلاح کې چې موږ واده ورته وایو، یا د واده کوم مراسم چې محفل چې، او بیا په هغه محفل کې دوی هغه د ماخوستن یا د غرمې ډوډۍ هم ورکوي. نو په عربي ژبه کې یا په اصل کې په فقه کې دې ته ولیمه ویل کېږي. نو د دې د نکاح څخه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولیمې هغه په اصطلاح پروګرام یې جوړ کړي، خلک یې راوغوښتل او ډوډۍ چې وخوړل شوله، نو بیا په کور کې هم یو ډله لا ناسته وه. نو بیا دغه انس رضی الله عنه وایي اوس ما ایر دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وویل چې پوښتنه یې وکړه چې خلک ووتل او که ما ورته ویلې چې آیا هغه ووتل که یا. نو بیا وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه سو، نو بیا د آیات نازل سو چې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی دي، نو تاسې د الله د رسول و کور ته بې له اجازې څخه مه داخلیږئ الا ان یؤذن لکم، مګر دا چې تاسو ته اجازه درکول سي الی طعام، و د خوړو ته غیر ناظرین، بې له دې چې تاسې انتظار کې پاته سئ یا انتظار وکئ. اناه و دغه پخلي ته اناه په اصل کې د لغات و پخېدو ته ویل کېږي، ولکن اذا دعیتم، او بیا کله چې بیا تاسې وغوښتل سئ دعوت سئ فدخلوا، نو بیا تاسې ننوځئ. نو دلته هم همدا فرمایي الله عز وجل چې تاسې په اصطلاح بیا هغه حکمت و بې له دې چې یو څوک مو وبلي د یو چا کره مه ځئ، بې له دې چې په اصطلاح اجازه یې نه وي درکړې تاسې مه ورځئ د الله د رسول و کور ته، بې له دې چې اجازه یې نه وي درکړې تاسې مه ننوځئ. بیا نو چې اجازه درکړله، بیا نو پر خپل وخت باندې ورسئ، دا چې هغوی د پخولو په هغه پروګرام باندې اخته یي، دا ډوډۍ پخوي او تاسې بیا د مخ ورته ناست یاست، او بیا چې ډوډۍ خوړل سي بیا هغومره وخت باندې هغو تېروئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه هم روایت دی چې وایي دا ځینې مؤمنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ ته به انتظار کوي، او دا ډوډۍ به تیاره سوې نه وه، پخېده بې لا په اصطلاح شروع سوې نه وه یا به پخېدله، نو هغه به دوی به لا ورته ناست وه، بیا چې به ډوډۍ وخوړله هم به ناست وه، یعنی یو ډله د مؤمنانو به لا نور هم ناست وه، چونچې دلته هغه تکلیف و اذیت و هغه مزاحمت راځي. نو بیا الله عز وجل ویل تاسې کله چې د الله رسول و بیت ته داخلیږئ نو تاسې اجازه وغواړئ، بیا چې کله اجازه درکول شوله، نو بیا خپل وخت مراعات کړئ،
الی طعام غیر ناظرین اناه، یعنی داسې مه کوئ چې هغه خوراک ته بیا داسې هغه د پخېدلو ته هم ناظرین یاست. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، مګر کله چې بیا تاسې دعوت سولاست وبلل سولاست بیا نو تاسې داخل سئ. فاذا طعمتم فانتشروا، کله چې بیا خواړه وخورئ فانتشروا، نو بیا تاسې په کښېنستو کې په اصطلاح وایي ځنډ مه کوئ، نشر سئ سره. فانتشروا معنا سره نشر سئ، هغه په اصطلاح وایي خپلو کورو ته بالا سره ولاړ سئ. ډوډۍ چې مو وخوړله نو داسې مه کوئ چې بیا پر هغه ځای باندې کښېنئ، بیا نو مجلسونه و بانډارونه مو جوړ کړي. ولا مستأنسین لحدیث، استئناس مستأنس هغه کس ته ویل کېږي کوم چې هغه په اصطلاح وایي په خبرو باندې خوند واخلي، یعنی هغه مجلس یې بیخي ډېر خوندور سي. ولا مستأنسین لحدیث، او همداسې مه کښېنئ مستأنسین د ساتیري خبرو د خوند د خبرو لپاره، لحدیث د خبرو. یعنی ابو حیان هم د دې په اړه داسې فرمایي چې وایي دوی د ډېرو خبرو او ډېر ځنډ څخه د الله د رسول په کور کې منع سوي دي. ولا مستأنسین لحدیث، او تاسې د خبرو هغه د خوند اخیستلو لپاره یا هغه په اصطلاح وایي داسې خبرې چې هغه اضافه یا ډېر یې د هغه دپاره لحدیث و خبرو ته تاسې هغې اجازه هم نه لرئ. ان ذلک کان یؤذي النبي، په تحقیق سره دا کار چې دی یؤذي تکلیفوي النبي د الله رسول، یعنی د الله د رسول کارونه او مسؤلیتونه او مکلفیتونه بیخي ډېر دي. او دا چې دلته مستأنسین و په اصطلاح وایي خبرې و مجلس د ډوډۍ مخکې و د تیارېدو څخه مخکې او وروسته او همداسې وخت دلته ډېر ونیول سي، نو دلته بیا اذیت و تکلیف راځي. نو په دې سبب باندې الله پاک هم وایي تاسې چې ډوډۍ خوړل نو بیا نو فانتشروا، نو بیا سره نشر سي، خپلو کورو ته سره ولاړ سي. نو فیستحیي منکم، د الله رسول چې دی حیا کوي ستاسې څخه، منکم له تاسې څخه، یعنې د الله رسول تاسې ته مستقیما مخامخ دا امر نه کوي د حیا له کبله څخه. فیستحیي، نو حیا کوي منکم له تاسې څخه چې ووځئ د کور څخه یا د وتلو امر تاسې ته نسي کولی د حیا له کبله څخه. والله لا یستحیي من الحق، تحقیق سره الله پاک چې دی لا یستحیي حیا نه کوي من الحق، د حیا څخه د حق څخه. حق چې څه دی د هغه څخه الله حیا نه کوي او هغه بیانوي. ولې د الله رسول په دې سره چې تاسو ته ووایي چې تاسې دلته ډېر وخت مه تېروئ، نو په دې سبب باندې هغه دلته حیا کوي. او قرطبي بیا هم داسې فرمایي چې وایي رحمه الله، هغه داسې فرمایي چې وایي دغه د لټانو په اصطلاح وایي دغو کسانو دپاره چې هغوی یو څه لټې و هغه دغه کوي، نو هغوی دپاره دا بس دی چې په اصطلاح وایي شریعت یې تحمل نه دی کړی، یعنی شریعت کې د دوی دپاره یو څه نسته یا خلاصېدل د دوی دپاره نسته، یعنی په شریعت کې دوی نه دي د احکامو څخه خلاص شوي. ولې په ټولنه کې بیا د دغه حیاو یا نورو ټولنیزو ارزښتونو یا نورو موضوعاتو له کبله څخه دوی د ځینو کارونو څخه خلاصېږي. ولې والله لا یستحیي من الحق، تحقیق سره الله پاک لا یستحیي حیا نه کوي من الحق، د حق سره موږ خو حیا کوو د دغه سبب څخه. ولې الله پاک او د الله شریعت چې دی هغه د دې څخه حیا نه کوي او ټولو ته دغه احکام واضح ذکر کوي او ذکر کړي دي. اوس دلته بله موضوع الله پاک ذکر کوي، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله پاک بفرمایي وإذا سألتموهن، کله چې تاسو غوښتنه وکړئ یا سوال وکړئ، هن ګوري دغه د مؤنث ضمیر دی، منفصل ضمیر. وإذا سألتموهن، کله چې تاسې د دوی څخه یعنی د امهات المؤمنین څخه د یو څه غوښتنه وکړه یا مو یو پوښتنه ورڅخه وکړه، غوښتنه مو وکړه متاعا د یوه څیز د یو شي، مثلا هغه کیدای سي په اصطلاح وایي د ضرورت اشیاو څخه یې متاع ممکن هغه شی چې ګټه لري هغه ته ویل کېږي. فاسألوهن، نو غوښتنه وکړئ د دوی څخه من وراء حجاب، د حجاب تر شا یا د پردې تر شا. ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن، ذلکم نو دا کار چې دی اطهرو تر ټولو پاک کار دی لقلوبکم ستاسې د زړونو دپاره، وقلوبهن او د دغو ټولو د زړونو دپاره. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دې سبب نزول په اړه باندې
چې وای عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله ستا کور ته ښه او بد خلک دواړه راځي، ولې دا د الله د رسول کور دی. نو کشکې د امهات المؤمنین ته د حجاب امر وسي تر څو دوی په اصلاحي هغه د پردې و د حجاب هغه چاره ولټوي او هغه کار وکړي. بیا الله پاک دا آیات نازل کړي: واذا سألتموهن، ای مؤمنانو کله چې تاسو د هغه څخه سوال غوښتنه کوئ متاعا د یو کار یا د یو شی، فاسألوهن، نو بیا تاسو سوال وکړئ غوښتنه وکړئ من وراء حجاب، د حجاب تر شا. ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن، په تحقیق سره دا چې دی ستاسو او د هغوی د زړونو دپاره تر ټولو هغه د پاکوالي یو ډېر ښه لار ده، او تاسې کولی شئ په دې سره هغه خپل د زړه کوم خیرنوالی چې راځي هغه له منځه ولاړ شي. بیا وایي ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، او همداسې پر تاسې لازمه ده او تاسې نسئ کولی ان تنکحوا چې تاسې نکاح وکړئ ازواجه د الله د رسول د ازواج مطهراتو سره من بعده وروسته د ده تر وفات ابدا هیڅکله. تاسې چې دا امهات المؤمنین دي او دا د الله د رسول ازواج مطهرات زموږ مؤمنانې دي، نو تاسې نسئ کولی چې د هغوی سره هیڅ صورت کې او هیڅکله د هغو سره نکاح وکړئ. ان ذلکم کان عند الله عظیما، په تحقیق سره دغه کار چې دی یا دغه اذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میرمنو سره نکاح چې ده کان عند الله، په تحقیق سره د الله په نزد باندې عظیما د یو لوړ کار دی، یعنی بخښل کېږي نه، دا یو لویه ګناه ده. نو ابو سعود هم همداسې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او د عزت د لوړتیا چونچې د ده هغه تعظیم او عزت او لوړوالی احترام د ژوند او مرګ په دواړو کې پر موږ لازمه ده. نو په دې سبب باندې نسي کولی څوک د امهات المؤمنین سره د رسول الله وسلم د مرګ څخه وروسته نکاح وکړي. ان تبدو شیئا او تخفوه، که چیرې تاسې ښکاره کوئ یو شی او تخفوه او یا پټوئ، فإن الله کان بكل شیء علیما، په تحقیق سره الله پاک چې دی په هر څه باندې عالم دی، په هر څه باندې پوهېږي، او الله پاک هغه څه چې تاسې پټوئ په هغه هم الله خبر دی. اوس نو بله قرطبي هم همداسې فرمایي چې وایي د دغه رسول الله وسلم د ازواج مطهراتو هغه اقرباو پلرونو دوی پوښتنه وکړل چې آیا موږ هم حجاب کوو؟ الله پاک وفرمایل لا جناح، نشته ګناه علیهن پر دوی باندې، پر د ازواج مطهراتو باندې، فی ابائهن، په دې سره چې دوی بې حجابه سي د خپلو پلرونو په وړاندې، ولا ابنائهن، او نه د دوی د زامنو، ولا اخوانهن، نه د دوی ورونو، ولا ابناء اخوائهن، او نه د دوی هغه په اصطلاح وایي د ورونو زامان، ولا ابناء اخواتهن، او نه د دوی د خویندو زامان، ولا نسائهن، او نه د دوی ښځې. ګورې د حجاب امر په ښځو کې هم داسې فاسد سته چې هغوی ته حجاب لازم دی، چې پر هغو پاکو ښځو باندې لازمه ده چې هغوی حجاب ورڅخه وکړي. یعنې دغه د اسلامي شریعت دغه یو شی بل هم دلته بیان کړی دی، او دغه یو شی هم ویلی دی چې په ښځو کې هم فساد کیدای سي، او داسې صورت کې چې هغه ښځې فاسدي او یا غیر مسلمین یهودي یا نور یې، نو د دغو ښځو څخه مؤمنانې باید په ستر باندې لازم دی او په حجاب باندې دوی ملزم دي، چون چې فساد کیدای سي په ښځو کې هم یې، او ښځې هم کیدای سي د ښځو په وړاندې باندې دغه د فساد څه ولري. ولا ما ملکت ایمانهن، او نه هغه کوم چې د دوی منځیانې دي یا د دوی په اصطلاح وایي راسته لاسونه د دوی مالکان دي. نو دا هغه کسان وه چې استثنا سوله د حجاب څخه. واتقین الله، ای ښځو تاسې د الله څخه وبېرېږئ په پټه او ښکاره ډول سره، یعنې تاسې چې په پټه یې څه کوئ د خلکو څخه په پټه باندې او که په ښکاره یې. واتقین الله، د الله څخه تقوا وکړئ، د الله څخه وبېرېږئ. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، په تحقیق سره الله پاک چې دی پر هر شی باندې شاهد دی، ښه عالم دی، او الله پاک چې تاسې څه کوئ په پټه او یا په ښکاره باندې الله پاک هغه باندې شاهد دی. اوس نو دلته بیا د الله د رسول درناوی الله پاک داسې بیانوي: ان الله وملائکته یصلون علی النبی، په تحقیق سره الله پاک او ملائکې د الله پاک چې دی یصلون درود وایي علی النبی، د الله پر رسول باندې، پر نبی باندې. ګورئ دغه قرطبي هم د درود په اړه داسې فرمایي چې وایي د الله له لورې د معنا چې دی رحمت و، هغه رضا و، د الله خوشحالي ده، او د الله رحمت دی د الله پر رسول باندې، او د ملایکو فرشتو له لورې بیا درود د دعا و، د استغفار و، د بخښنې په اړه باندې دی. او همداسې د
امت له لوري د زموږ مؤمنانو له لوري بیا د دعا او د تعظیم او د عزت په اسلام هغه ډول سره دی زموږ له لوري بیا درود د رسول الله سلام د دعا او د تعظیم لپاره دی د قرطبي په نیز باندې رحمه الله. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې تاسو ایمان راوړئ صلوا درود وایاست علیه په الله پر رسول باندې وسلمو او سلام پر وایاست تسلیما په سلام ویلو سره. کعب بن عجزه رحمه الله څخه رضی الله تعالی عنه څخه روایت چې ای پیغمبره داس فرمایي ورته چې موږ ته خو په اسلام سلام معلوم دی درود به څنګه وایي بیا نو دغه عبارت اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ګوري دغه د درود حکمت هم دا دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعظیم پر ځای کول دلته یو مهمه خبرې ولې دغه د الله رسول دی چې موږ تر موږ پورې دغه رسالت د الله رسول د الله د شریعت تر موږ راورسوي او دغه د ظلماتو د تاریکیو څخه هغه وخت چې موږ د الله د رسول د پیغمبري د مبعوث کېدو څخه مخکې زموږ نیکونه په هغه حالت کې وو نو د ظلماتو څخه د الله رسول په خپل رسالت او په خپل پیغمبري باندې موږ و نور او پاکي ته واستولو. نو الله پاک په فرمایي ان الذين تحقیق سره کسان یؤذونه چې ازاروي الله پاک او رسوله او رسول ده دا اذا او دغه ازارول په داس ډول سره چې ځینې وخت د الله رسول ته د ولادو د زوی نسبت کوي یا په اسلامي د شان چې هغه يهودوم د الله په سبب داس اذا کول چې ید الله مغلوله او یا مسیحیان ویل المسيح ابن الله مسیح د الله زوی دی نو په دغه ډول خبره به کوله نو الله پاک فرمایي الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره الله لعنت په دنیا او آخرت کې پر دی باندې الله عزوجل لعنت او غضب پر کړی دی په دنیا کې او آخرت په آخرت وعد لهم او تیار کړی مو دی دوی لپاره عذابا عذاب او تکلیف مهینا سپکون کوي داسې عذاب چې دوی به سپکي. الله عزوجل موږ ته د ښو عمل توفیق راکړي او الله دې موږ پر هغه مستقیمه لاره باندې کوم چې هغه د هدایت او د جنت لارې الله دې موږ پر هغه باندې استقامت راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمة الله.